د غزنی ولایت اجرستان ولسوالۍ محتسبینو په هڅو یوه میرمن چې د خپل خاوند د لوري د ناوړه چلند له امله 3 میاشتې د خپل پلار په کور کې اوسېدله خپل خاوند ته راستنه شوه. په دې تړاو د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس محمد علیم ناسی وایي د اسلام په مبارک دین کې د میرمنو ټول حقونه واضح شوي دي، نو په همدې اساس هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د میرمنو شرعي حقوق تلف کړي او د هغوی پر وړاندې له تاوتریخوالي ځاک چلند څخه کار واخلي. غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ محتسبینو د یوې زنانې چې د خپل خاوند د ناوړه چلند له وجې د خپل پلارګنۍ په کور کې استوګنه کوله 3 میاشتې دا معلقه پاتې وه. د قرآن کریم د سورة النساء د حکم په اساس چې هلته خداوند کریم حکم کړی دی ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. د آیت شریف کې خداوند کریم نارینه او خواندان د میرمنو مأمور کړي دي او په دې باندې چې تاسو به عدل کوئ د خپلو بیبیانو سره د خپلو زنانو سره او معلقه به نه پرېږدئ. دا یو ظلم دی، دا ناروا دی. په همدې اساس باندې د موږ ټولو هغه خاوندانو ته یا هر چاته چې د ښځو شرعي حقوق نه ورکوي یا د هغو سره ناوړه چلند کوي موږ اجازه نه ورکوو او موږ به خامخا د دوی د حقوقو پوښتنه کوو. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو او د امر بالمعروف وزارت د کړنو له شروع سره د هیواد په ډیری ولایتونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د اجباري نکاح، مهر، میراث په بدو کې ورکړه، کورني تاوتریخوالي او ورته نورو زرګونو پیښو مخنیوی ترسره شوی دی او د امر بالمعروف وزارت مسؤلین ډاډ څرګندوي چې د میرمنو د ټولو حقونو ورکړې او تامین ته په پوره معنا ژمن دي.